السلام علیکم. د حکومت تر طرفه چې کوم د 2000 روپۍ اعلان شوی وو هغه روپۍ د پیر د ورځې نه شروع شوي دي. دغه روپۍ به مونږه په څه طریقه باندې حاصلوو. په دې ویډیو کې زه تاسو سره مکمل دغه معلومات شیر کوم. کوم ملګرو چې تر اوسه پورې په دې کې رجسټریشن نه دی کړی هغه ملګرو ته به هم طریقه ورښایم چې تاسو به په څه طریقه باندې په دې کې رجسټریشن کوئ، یا کوم ملګرو چې تر اوسه پورې دغه 2000 روپۍ میسج نه دی راغلی هغوی له څه کول پکار دي. دغه مکمل معلومات تاسو سره په دې ویډیو کې شیر کوم. زیاتو ملګرو کمنټ هم کول، میسجونه هم کول چې حسن بھائی دغه لږ معلومات راته راکړه، ځکه لږې ورځې مخکې ما په دې باندې هم ویډیو جوړه کړې وه چې تاسو به کې خپل رجسټریشن په څه طریقه باندې کوئ. نو بیا زیاتو ملګرو کمنټس کول چې دا هسې ګپ دی او د روپۍ به نه میلاویږي یا زمونږ ورته میسج نه سینډ کیږي. نو هغه روپۍ د پیر د ورځې نه شروع شوي. فرسټ اف اول زه تاسو ته دا مطلب درخوایم، دا معلومات زه تاسو له درکوم چې دا روپۍ به کومو کسانو ته میلاویږي. نو دا روپۍ به هغه کسانو ته میلاویږي د چا چې منتلی انکم یعنی د میاشتې چې کم آمدن دی هغه د 45,000 روپو نه کم وي، دا روپۍ به هغه کسانو ته میلاویږي. اوس د دې لپاره به تاسو څه کوئ؟ د جون په منځ کې به تاسو ته میلاویږي. اوس چې دا کومه میاشت روانه ده په دې کې به تاسو ته میلاویږي چې تاسو به په 786 باندې خپل شناختی کارت نمبر سینډ کوئ بغیر د ډیشون نه. نو ستاسو کوم رجسټریشن چې دا به د هغوی سره وشي. بل الریډي په دې کې هغه کسان هم دي کوم چې د بېنظیر انکم سپورټ پروګرام کې د هغوی انټري شوي کوم 75 لک کسان دي. هغوی چې څومره انفارمیشن دي د هغوی څومره معلومات دي دا الریډي د هغوی سره شته دی او د هغه کسانو انټري په دې کې شته دی. بیا زیات ملګري دا وایي چې مونږه چې کوم د شناختی کارت نمبر دی دا هغوی ته سینډ کوو، د هغوی له طرفه واپس مونږ ته څه ریپلی نه راځي. د هغوی له طرفه به تاسو ته واپس بالکل ریپلی نه راځي، ځکه د هغوی رولز دا دي چې صرف تاسو به خپل شناختی کارت نمبر هغوی ته سینډ کوئ، د هغوی له طرفه به تاسو ته څه جواب نه راځي. بیا زیات ملګري وایي چې زمونږ د شناختی کارت نمبر دوی ته نه سینډ کېږي، یا پې پیل میسج راځي یا پې بل داسې څه لیکل راځي، خو زمونږ کوم میسج چې دی د هغوی ته نه سینډ کېږي. نو تاسو د خپل جیز نمبر نه ټرای وکړئ، که چېرته د هغې نه سینډ کېږي د خپل ټرینار نمبر نه ټرای وکړئ یا د خپل زونګ نمبر نه ټرای وکړئ. په هغه سیم کې بیلنس واچوئ، بیا دغه میسج هغوی ته سینډ کړئ، نو ستاسو میسج به هغوی ته سینډ شي. که یو ټایم کې نه سینډ کېږي په بل ټایم کې به ټرای وکړئ نو دا میسج به هغوی ته سینډ شي. بل زیات ملګري یو دا غلطي کوي چې د نورو ملګرو ته وایي چې زما چې کوم د شناختی کارت نمبر دی دا په 786 باندې سینډ کړه. نو بیا که واپس میسجونه راشي نو بیا پکې هغه ته پته نه لګي چې دا د کوم یو رجسټریشن شوی مطلب دا میسج د کومو روپو دی. نو تاسو کوشش وکړئ چې د خپل سیم نه هغوی ته دغه خپل شناختی کارت نمبر سینډ کړئ، نو چې کله هم میسج راشي تاسو ته به پته لګي. خو زیات ملګري وایي چې مونږ ته د 2000 روپو میسج نه دی راغلی یا مخکې چې کومې 14,000 روپۍ میلاویږي مونږ ته به د هغو میسج نه راتلو. نو تاسو خپل شناختی کارت خامخا په بازار کې چک کوئ. که ضروري دا نه ده چې خامخا تاسو ته میسج راشي، کله کله به تاسو ته میسج نه راځي د سیسټم کې څه د ایرر د وجې نه، خو تاسو خپل شناختی کارت چک کوئ، کیدای شي تاسو په شناختی کارت باندې دغه روپۍ شوي وي. بل ملګري وایي چې مونږ ته میسج راغلی دی خو زموږ په دغه شناختی کارت کې روپۍ نشته. نو دا صرف جسټ تاسو انټري شوي وي، تاسو د دغه روپو دپاره اهل یې، تاسو ته دغه میسج راشي چې تاسو ته به دا روپۍ میلاو شي، خو تاسو بیا دې ته لږې ورځې انتظار کوئ چې تاسو به دغه اکاونټ کې دغه 2000 روپۍ جمع شي، نو بیا به تاسو ته دغه روپۍ میلاویږي. نو دغه څه معلومات ما ویل چې تاسو سره شیر کړم. زیات ملګرو میسجونه هم کول، کمنټس هم کول چې حسن بھائی لږ معلومات مونږ ته د دغه 2000 روپو په باره کې راکړه. نو دغه مکمل معلوماتو چې ما تاسو سره شیر کړه دا ویډیو د خپلو ملګرو سره ضرور شیر کړئ چې ټول ملګرو ته دا ویډیو ورسي او څه نه څه فایده د دې ویډیو نه واخلي، مکمل معلومات ورته وشي چې دا 2000 روپۍ به مونږ په څه طریقه باندې حاصلوو. نو مونږ په خپلو دعاګانو کې ضرور یې ساتئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ.